د ترافیکو لوی ریاست په هیواد کې د ټکسي موټرو لپاره نوی ځانګړی رنګ مشخص کړ. په هیواد کې د ښاري او اطرافي ټکسي موټرو لپاره نوی ځانګړی رنګ نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري، د یاد وزارت مقام د دفتر عمومي رئیس او د ترافیک پولیسو د لوی رئیس پشتون کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې مشخص شو. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال په یادو مراسمو کې وویل چې په هیواد کې د امنیت د لا ټینګښت، جنایي پیښو د کموالي او ښاري ښکلا په موخه د ټکسي موټرو لپاره نوی رنګ مشخص شوی دی. چېرته موږ د ټکسیانو یو مشخص رنګ، مشخصه نمبر ولرو، د هغې سره به د مشکلاتو د بېامنۍ د اختطافونو پیښې انشاءالله هم د منځه ځي. کنې په سلو کې به 98 یا خدای نخواسته 95 ته هغه راټیټېږي. د نوموړي په خبره د ټکسي موټرو نوی رنګ د ټولو ملي او نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره ټاکل شوی دی. د ترافیک پولیسو لوی رئیس پاسوال ډاکټر حسیب الله مختار په دغه مراسمو کې وویل چې د ټکسي موټرو اوسنی رنګ د ترافیکو په نړیوال کنونسیون کې ثبت نه دی، خو دا چې افغانستان د یاد کنونسیون غړیتوب لري نو اسلامي امارت په همدې موخه پریکړه کړې چې د ټکسي موټرو لپاره په یاد کنونسیون کې ثبت او د مشخص کود لرونکی رنګ وټاکي. د ټکسي موجود زیر رنګ چې دی دا د نړیوال ترافیکو په کنوانسیون کې ثبت رنګ نه دی. که پوښتنه پیدا شي چې موږ په بعضو هېوادو کې لرو، هغه هېوادونه غړیتوب د هغو کنوانسیون نه لري. موږ د بین المللي کنوانسیون غړیتوب لرو، د هغو کې کودونه دي مشخص د رنګو چې موږ داسې رنګ او کود راخستی دی چې هغه تقلیدي نه دی. د ترافیک پولیسو لوی رئیس همدارنګه وویل چې د ټکسي موټرو ټول چلوونکي به د یو مشخص میکانیزم له مخې بایومټریک او قوي ضمانت به ترې اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د ترافیک پولیسو د نوې پریکړې له مخې به ښاري ټکسیګانې فیروزه‌ایي او سپین او همدارنګه اطرافي ټکسیګانې به فیروزه‌ایي رنګ ولري.